اغی لگیا دی او یشترون الضلالا گمراہی خوخی او د گمراہی خبر خوخی نو دا خو عجیب خبر دا که ناپوی سړی او گمراہی خوخی خوزای او خبر دا خو چې پوی شي او بیا گمراہی خوخی نو بیا خو ساجیبه انتا خبر شوا خو قرآن دا اشکال یوزائی کی حل کړی دی چې د دې دا گمراهی خوخول د څه د وجې نه و خپلم گمراه کېدل خوخول د گمراهی او د بل د گمراهی ارادوم لرل او غختل دای د څه د وجې کول ځکه چې یو سړی نه پویا نو خو په گمراهی رواني خو چې پوه شي بیا خو هغه د گمراهی نه ځان ساتي نو دلته قرآن څنګه دا خبره کوي داغی اشکال جواب لمبئی سپارہ کی اللہ رب العزت کھڑے دے آیت نمبر 109 کی قرآن فرمائی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَّ كَثِيرٌ خوخی دیر د دی اہل کتابنا لو یردونکم ارمان دے کاش تمنائے دادا چواڑی تاسو لرا گمراہی تا من بعد ایمانکم پس د ایمانون استاسونا اہل الکتاب ویلے دے دی کتاب والا خلق دی خو لیکن بیام دائرہ دلری چھ تاسو د ایمان نباد واڑی کم خواہ کفارا کفر تم واڑی گمراہی تم واڑی مین خبر پکی صدا د صدا وجنا دی سرد پوین گمراہی خپلم کئی اور بلم گمراہی تا اغا اڑی قرآن دل تمین وجہ خید اغا اشکال دفکی حسدم من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق خبر حل کلا ولی سرد پوینا گمراہی پخپل خوخی ولی سرد پوینا بل گمراہ کئی حسدن دا وجد حسدنا دا دید نفسننا او دا حسد کل راغلے دے من بعد ما تبین لهم الحق پس داغی نچ دیتخ حق سرگن شا حق خبر ورت سرگند شوا نو داغی نباد خطا کیدل کنا ورکیدل راہ لار تان لار خطا کی اے پیغمبرہ پتابان دا ارادہ دا سوچ دا فکر و دا عظم لرا چتانم لار خطا کی عام خلا پریدا قرآن فرمائی وما یضلون الا انفسهم
وما یضرونک من شیء دی نه گمراه کوي نه خطا کوي مگر خپل ځانونه وما یضرونک من شیء او تا تس ضرر نشي در رسوله دلتم قرآن فرمائی چې وګوره کوشش ادارے چې تام خطا کی تام گمراہ کی خپل گمراہ دی دای د پیغمبر په باره کې دا کوششو نو داغه نه بعد دا کوشش خو خامخاو یشترون الضلالتا او دا آغا خبر دا د گمراهی چې دا شیطان دا الله په دربار کې ویلیو او چې څوک د شیطان په اقتدار را روان دي نو دا غيوم دغه کار دی شیطان څه ویلو ام دغه سورہ نساء چې کوم ځای مونږ بیانولو د دې نخکه تراشه آیت نمبر 119 گورا قرآن کریم فرمائی چې شیطان دا خبر کړي وا ولا ازلنهم خامخا زب گمراه کو مدیلرا زب سکوما گمراه کوم دیلرا خپلم گمراه بلم گمراه کول دا د شیطان کارو نو دغه د شیطان طریقہ د اهل کتاب ورانی ولوا یشترون الضلالتا خول کار د گمراهی ویریدون او دا اراده لرلا ان تضل السبیل چې تاسم د سملارنا واړی گمراه کی تاسو لرا بلکہ قرآن کریم خدا خبر کئی پنځلسمه سپاره وګورا آیت نمبر 73 وګورا د سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء 3 نمبر آیات قرآن کریم دا خبر کئی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا یقینا قریب دا چې دی تام په فتنه کې واچي او دغه فتنه سوا تام خطا کی تام والی عن الذي داغنا اوحینا الیکا چلاوی تا تمونگا وحی کړی دی پیغمبرا داغی نے گمراہ کولی لتفتری علینا غیرا دیتے مجبورولی چت پمون بانی ځان دروغ تړي او گمراهی خبره ته واوړي وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا بیا به دغه وخت کې تخپل دوست نیولې چې باس اوس مو دوستانه شوا په پیغمبر باندې دا زورو چې وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا نو قرآن کریم خدا خبر بیان کړلا چې یشترون الضلالتا گمراهی خوخی خدا گمراهی څه شی دی چې دی خوخی اخر دا څه شی دی نو راشد الله کتاب وګورا سورہ بنی اسرائیل وګورا 72 نمبر آیات سورہ اسراء 15 سپارہ هماغه وختینی ځای کې قرآن فرمائی ومن كان في هذه اعمى
فهو فی الآخرة اعما واضل سبیلا. گمراہ دار خواہ. ومن کان فی هذه اعما، آغا سوک چی پدی دنیا کی لندو، فهو فی الآخرت اعما، اب پا آخرت کی ملندوی، واضل سبیلا، دے گمراہ دے دا سملارنا. گمراہ سوک شو چی دنیا کی ملندے او پا آخرت کی ملندے نو دے گمراہ دے. خلون چاہتا ویلیشی داڑن نیا دی چاگ پا دوارو سترگو لندے او نظرے نلگی. دا سیخو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ دا پیغمبر جلیل القدر صحابی دے، مؤذن دے جناب رسول اللہ دے. خلندو پا دوارو سترگو، خو لیکن آغت دل تم بشارت و زینے دے جنت دے نوال تم دے. دل تم کامیاب، دل تم کامیاب. داڑن سوک دے چی دتا گمراوے لیشی نو قرآن فرمائی وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اعما، سوک چی پدی دنیا کی لن پاتشا دا قرآن نا عمر پی تیر شا او دا اللہ دا کتاب نا خبر نشا، دا غی دا مسئلے نا خبر نشا، دا توحید نا خبر نشا، دا سنت نا خبر نشا، نو اعما دا دیکھا چی دا دسترگی لندیوی نے قرآن دا غی مسئلے تا قتل چی دا قرآن مسئلہ دا، نے دیتا قتل چی دا توحید مسئلہ دا، نے دیتا قتل چی دا سنت دا جناب رسول اللہ مسئلہ دا. نا داغی نڑندو فہو فی الاخرت اعما، آخرت کی بم داغی نڑندی ورتب پتن لگی. واضل سبیلا، گمراہ دا غدے. دا گمراہی وا چی دا اللہ دا کتاب او دا پیغمبر دا طریقینا پا بل طرف بانی روان شولنو یشترون الظلالا. دا گمراہی وچی خوخولے خواہ او خلقیم دا دی رادے لرل چی خلقم پا دی گمراہی روان شی. خدایات ساتئی کم خلق چی گمراہ پخپلو نو آغی پا آغا چا بانی دا گمراہی فتوہ لگو لیوا چاغی ورطا دا گمراہین دراوستو لارہ خود لیوا. کتوی دا بچرتی او گورا قرآن کریم فرمائی اتم سپارہ او گورا، اتم سپارہ را قرآن التا بیان و تذکرہ کئی. سورہ اعراف آیت نمبر 60 اگوراش پیتم. نوح علیہ السلام ورطا بیان دا توحید کا او سے ورطویل یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اے زمونگا دا پارا بل الہ نشتا ما سوا دا اللہ نا دا عبادت لائق نشتا. ورے کدا دے خلاف کوئنو دا عذاب عظیم بانی اریگم چرا بچی در بانی. نو قرآن فرمائش پیتم آیات کی قال الملأ من قومہم، اویلا غڈلی دا قوم دا نوح علیہ السلام نا داغی مشران اویل ملا چی زانتے غٹان ویل غٹائیٹو اگئی سویل اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ، منگا یقیناً وینو تالرات گمراہ اخکارا. چاہتے گمراہ ویلیو دا اللہ نبی تے گمراہ ویلیو، نوح علیہ السلام تے گمراہ ویلیو،
هغه د گمراهۍ نه راویستل، د الله توحید ته راویستل، سنت د پیغمبر ته راویستل. ځکه هغه ورته ویلي فاتقوا الله واطیعون. نو هغه ته څه ویل؟ انا لنراک فی ضلال مبین. تا خو موږ ښکاره ګمراهۍ کې وینو. کار خپله غلطو او الزام یې په چا لګولو؟ په نوح علیه السلام باندې کار خپله د ګمراهۍ کولو او د ګمراه فتوا یې په چا باندې لګولا؟ په نوح علیه السلام باندې. نوح علیه السلام جواب ورکوي یا قوم لیس بی ضلالا، ای زما قومه ز گمراه نه یما وجه صدا ولکنی رسول من رب العالمین، زه د الله د طرف نه رالیږلی شوی پیغمبر یما. زما خبره د الله خبره ده، ځان نه زما خبره نه ده. نو هغه د الله حکم او زما طریقه دا د ګمراهۍ نه وتل دی، چې نه دې نه ووتي دا یې پرېښودنه ګمراهي دغه ده. یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل. دعا وکړئ چې الله رب العزت زموږ استاد الله زموږ مشکلات او پریشانی لري کړي، د قرآن او سنت تابعداري به نصیب کړي، بیمارانو ته الله شفای کامله عاجله نصیب کړي. څومره بیماران دي الله بعضې د دعاګانو درخواستونه کړي دي، دعاګانې ورته وکړي چې الله صحت کامله عاجله نصیب کړي. څومره مسلمانان وفات شوي دي الله را تمام مسلمانانو مغفرت او بخښنه نصیب کړي. نن چې کوم عاجز مرحوم وفات الله رب العزت دې پسمانده او ته صبر استقامت هغه نصیب وګرځي. صلی الله تعالی